د بلخ ولایت د ښاروالۍ چاپیریال ساتنې او کرنې ریاستونو لخوا د نیالګیو کینولو کمپاین د سیمه ییزو مسؤلینو په شتون کې د بلخ ولایت د پوهنتون په انګړ کې د یو شمېر نیالګیو په کینولو سره پیل شو. د دغه کمپاین ګډونوال وایي په پام کې لري چې نوي کال ته د هرکلي په موخه په بلخ ولایت کې 150,000 نیالګي کینوي. امسال از بساطح بلخ باستانی 1.5 لاک نهال در نظر گرفتیم که تقریبا از او 40,000 از طرف شهرسازی در داخل ماستر پلان شهر مزار غرس می گردد. از طرف اداره زراعت تقریبا 35,200 نهال مختلف النوع برای هموطنان ما در شهر و مزار شریف و در ولسوالی ها توزیع می شوند. از تمام شهروندان شهر مزار شریف تقاضا می کنم این مسئولیت دینی و ایمانی و وجدانی خود را ادا نموده و در بیرون حولی خود و بیرون دوکان خود در صحن اولی خود دوکان خود مارکت خود باید یک نهال غصب بکند و از آنها محافظت و مراقبت بکند. له بلې خوا یو شمېر نورو مسؤلینو د نیالګیو کینول د ټولو ښاریانو ملي او دیني وجیبه وبلله او له نیالګیو ایښودو وروسته یې د هغوی په پالنه او ساتنه ټینګار وکړ. همین قسم پانتین خدا، مدرسه خدا، مکتب خدا، خانه خدا، کوچه سرک خدا، شهر خدا و هر جای سرسبز و مزین نگاه بکنیم. دا یو فرهنګ باید جوړ کړو چې د خپل شهر د پاکۍ دپاره، د دې ښار د تزیین دپاره، د دې ښار د ښکلا دپاره، د دې ښار د محیط د جوړېدو دپاره ټول په ګډه کار وکړو. د دې ښار د سمسورتیا په برخه کې دوی کوشش را سره وکړي، زحمت وباسي، تکلیف وباسي او انشاءالله خپله بې ثمره بیا وویني. د یادونې وړ ده چې د نیالګیو کینولو کمپاین هر کال د ټول هیواد په سطحه پیلیږي چې تیر کال هم په بلخ ولایت کې د اړوندو ریاستونو لخوا 170,000 نیالګي کینول شوي وو.